په یاده غونډه کې ویناوالو په خپلو خبرو کې وویل د اسلامي او شرعي احکامو په تطبیق کې ژوند دی پکار ده چې موږ د ژوند دغه حیاتي برخه له پامه ونه غورځوو. الحمدلله د غونډې اجنډا چې موږ د کومه د دې لپاره موضوع خاص کړی وه هغې موضوع درې برخې لرلې چې یوه برخه اسلامي نظام اهمیت او دویمه برخه چې د شرعي احکامو د تطبیق ارزښت و او دریمه او د اسلامي نظام په وړاندې د بغاوت قباحت و. د علماو په وینا هر هغه څوک چې بغاوت کوي د اسلامي احکامو په رڼا کې د الله تعالی په نزد ګناهګار بلل کیږي، نو باید اسلامي احکام هر څوک په ځان ومني او نور خلک هم ورته متوجه کړي. الحمدلله د امر بالمعروف په ریاست کې میږ د اسلامي ارزښت او دا نمونه د اسلامي د ارزښت چې کوم نفذول دي په هغه باندې دغه غونډه شوې ده او په راتلونکي کې هم ان شاء الله تعالی دا نمونه غونډې د میږ پلان وترلو تر څو دا نمونه غونډې بیا میږ تیار کړو او دغه نمونه غونډې ان شاء الله ډېرې شي. علماو د ویناو پر مهال د ټولو افغانانو د یووالي غوښتنه وکړه او په ورته وخت کې پر ټولو د دې غږ وکړ چې د الله تعالی احکام پر ځان تطبیق او درناوی وکړي او دغه راز د اسلامي نظام د ملاتړ ترڅنګ پر شته نظم او امن شکر وباسي.